بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید د ټول ملګري به روغ او جوړ وي. نن به انام نمبر درس شروع کو. متاسې اتم نمبر درس یلی وه په کلام کې چې کلام چاته یایي. کلام تعریف مو کړی و. الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد. دویم بحث مو ورکې کړی و د اسناد په باره کې چې اسناد چاته یایي. والاسناد نسبة احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة الى آخره. نن به ان شاء الله فعلم نه به سباق شروع کوو. فعلم عبارت ته به اول به تاسو زه عبارت وایم. فعلم أن الكلام لا يحصل إلا من اسمين نحو زيد قائم ويسمى جملة اسمية، أو من فعل واسم نحو قام زيد ويسمى جملة فعلية، إذ لا يوجد المسند والمسند إليه معا في غيرهما ولا بد للكلام منهما. فإن قيل قد نوقظ بالنداء نحو يا زيد قلنا حرف النداء قائم مقام أدعو أو أطلب وهو الفعل فلا نقص عليه. ترجمه ته غوږ ونیسئ. فعلم پس دا خبره معلومه شوه ان الکلام لا يحصل چې کلام نه حاصلیږي الا من اسمین مگر د دوو اسمینو نه چې دوه اسمه به مرکب شوي وي. لکه زید قائم، زیدم اسم دی، قائمون هم اسم دی. ویسمى جملة اسمیه او دغته جمله اسمیه هم ویلی شي ویلې چې په شروع کې اسم راغلی. او من فعل و اسم یا به یو فعل او اسم نه مرکب شوی وي. لکه قام زیدون، قام فعل دی او زیدون اسم دی. ویسمى جملة فعلیه او دغته جمله فعلیه ویلی شي ویلې چې په شروع کې فعل راغلی. اذ لا یوجد المسند والمسند الیه چې نه موندل کېږي مسند او مسند الیه معا یو ځای فی غیرهما دغو دواړو نه بغیر. ولا بد للکلام منهما او لابودي ده خامخا به دا دواړه یو ځای موندل کېږي د کلام دپاره. دا دواړه منهما دا دواړه به یو ځای ورته موندل کېږي. فإن قیل که څوک ویایي قد نوقظ په تحقیق سره تا دغه حصر چې دی دا مات شو، تا دا حصر چې دی دا ماتیږي، دا حاصر نه دی. په چا سره ماتیږي؟ بالنداء په حرف ندا سره. لکه یا زید ای زیده. قلنا مو ورته یایو حرف النداء دا حرف الندا چې د قائم مقام ادعو او اطلب دا قائم مقام د ادعو فعل دی یا د اطلبو فعل دی. وهو الفعل او دا فعل شو فلا نقص عليه نو دغ سره مات نشو دی ما حصر. خو اوس به لږ تفصیل ورکې وکړو. بېګا خو مو تاسې د کلام تعریف کړی وه. الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد. نن د کلام تقسیم ته اشاره ده چې کلام څو قسمه دي؟ دوه قسمه دي. یا به کلام اسمی وي یا به کلام فعلی وي به الفاظ دیگر، یا به جمله اسمیه وي یا به جمله فعلیه وي. جمله او کلام یو شی دی. ما تاسو ته هغه ورځ هم ویلي وو کلام څو نومونه ما تاسو ته وښیل. که په شروع کې اسم راغلی و نو دا جمله اسمیه ده، او که په شروع کې فعل راغلی و دا جمله فعلیه ده. اسانه خبره ده. نو دی اوس دلته لږ تفصیل سره دا خبره کول غواړي چې کلام دپاره لابودي ده د دوو اسمینو نه یا یو فعل او اسم نه. مطلب دا چې کلام به دوو اسمینو نه جوړ وي یا به فعل او اسم نه جوړ وي. دغه نه معلومه شوه چې صرف او صرف حرف دوه حرفینو نه کلام نشي جوړېدی، یا فعل او حرف نه کلام نشي جوړېدی، یا اسم او حرف نه کلام نشي جوړېدی، او یا فعل او فعل نه کلام نشي جوړېدی. چا نه به جوړېږي؟ اسم او اسم نه به کلام جوړېږي، یا اسم او فعل نه به کلام جوړېږي.
نو په کلام کې معتبر شی دی اسناد معتبر دی. اسناد د چا نه بغیر نشي راتلی، د مسند او مسند الیه نه بغیر نشي راتلی. نو کلام کې همدا دوه صورتونه متصور کیږي، یعنی جمله اسمیه او جمله فعلیه. اوس به تاسو ته زه لږ په کلام کې احتمالات عقلیه ذکر کوم چې کلام کې څو احتماله جوړیږي، څو پکې باطل دي او څو پکې جایز دي. کلام کې ټوټل محترم ما تاسو ته په خپل بحث کې اشارتاً هم ووې چې شپږ صورتونه جوړیږي. په دغو شپږو کې دوه جایز دي، څلور ورکې باطل دي. عقلي طور سره شپږ صورتونه دي. اول صورت اسم او اسم نه به مرکب شوی وي. دویم صورت فعل او فعل نه به مرکب وي، یعنی دواړو سایډونو کې به فعل وي. دریم صورت دواړو سایډونو کې به حرف وي، دوو حرفینو نه به مرکب وي. څلورم صورت اسم او فعل نه به مرکب وي. پنځم صورت اسم او حرف نه به مرکب وي. شپږم صورت فعل او حرف نه به مرکب وي. نو دغو کې به تاسو ته معلومیږي چې د اول صورت اسم او اسم نه به مرکب وي، یعنی زید قائم، دا جایز دی. او د څلورم صورت او اسم او فعل نه به مرکب وي، لکه قام زیدون، دا جایز دی. باقي څلور صورتونه پکې باطل دي. ویلې باطل دي؟ دویم صورت فعل او فعل نه چې مرکب وي، دا خو ځکه باطل دی چې دغه صورت کې خو مسند شته، مسند الیه پکې نشته. موږ تاسو ویلي وو چې کلام دپاره کې اسناد معتبر ده او اسناد دپاره ضروري دی مسند او مسند الیه دواړه. نو دغه کې خو مسند شته، مسند الیه نشته. دریم صورت ځکه معتبر نه دی حرف او حرف نه چې مرکب وي چې دلته خو بیخي مسند هم نشته، مسند الیه هم نشته. حرف نه مسند کیدای شي نه مسند الیه. پنځم صورت چې اسم او حرف نه به مرکب وي، دلته خو مسند الیه شته خو مسند نشته، ځکه حرف خو مسند نشي کیدای. او شپږم صورت چې فعل او حرف نه به مرکب وي، دلته خو مسند شته، یعنی فعل مسند دی او حرف مسند الیه نشي کیدای. انشاءالله تاسو به پوه شوي وئ. فإن قیل، دلته یو اعتراض ته اشاره کوي. یو ته ووې چې کلام به مرکب وي له مسند او مسند الیه نه، یعنی اسم اسم یا فعل او اسم نه. زه به درته وښیم چې کلام به مرکب وي د چا نه؟ د حرف او د اسم نه به مرکب وي. مثال لکه یا زیدو، وکسه یا حرف ندا ده پکې او زیدو پکې اسم ده. تا خو وی چې او حرف اسم نه نشي مرکب کېدای. نو مو جواب کوو چې قربان اعتراض د ښکلی اعتراض کړی، خو لږ به د تحقیق کړی و بیا به د اعتراض کړی و. اعتراض د ځکه باطل دی چې دا یا حرف چې دی دا قایم مقام د چا دی؟ د ادعو فعل دی یا اطلبو فعل دی، او ادعو فعل مسند وي یا اطلبو فعل مسند وي. نو دا فلهذا د امام د تا مثال چې دا مرکب شو د چا نه؟ د مسند او د مسند الیه نه. او که ته یې چې دا ادعو خو ویلې دې حذف کا یا اطلبو دې ویلې حذف کا، نو ابو مو لیکلی و که نه چې ادعو زیدن اطلبو زیدن. نه، مو یې چې دا کثرت استعمال نه دغه ډېر دی د دې دا، نو تخفیفا مو هغه ادعو او اطلبو حذف کړل، هغه په ځای مو څه راوړه؟ یا حرف ندا مو راوړه. انشاءالله جواب نه مو پوه شوي وئ. اوس به لږ زه تاسو ته د کلام کې اجرا وکمې او د ترکیب طریقه به هم درته وښیمې. کله چې هم تاسو د جملې اسمیې یا د جملې فعلیې ترکیب کوئ نو په دغه شکل سره کوئ، انشاءالله ډېره فایده به درته وشي. زه اول تاسو ته یو دوه مثالونه ورو ورو یایم چې هغه تاسو ځان سره ولیکئ، هغه ترکیب الفاظ ځان سره ولیکئ، انشاءالله ډېره فایده به درته وشي. هغه انشاءالله اسانه دي چې هغه تاسو حفظ کوئ نو بیا به تاسو ډېر زر زر ترکیب کوئ او زړه به ورته نه تنګوئ. بل دا خبره چې تکلیف به وباسئ نو چې تکلیف ونه باسئ شی خو نه زده کېږي. موږ تاسې هغه ورځ په کلام کې خبره کړې وه چې کلام ته څو نومونه اخیستی کېږي. دا مرکب مفید هم ورته ویلی شي، مرکب اسنادي هم ورته ویلی شي، مرکب کلامي هم ورته ویلی شي، مرکب تام هم ورته ویلی شي، جمله هم ورته ویلی شي، کلام هم ورته ویلی شي. شپږ نومونه یې شول. او دا خو
او غیر مرکب غیر مفید چې د هغه پنځه نومونه دي: مرکب غیر مفید، مرکب غیر اسنادي، مرکب غیر تام، مرکب ناقص او مرکب غیر کلامي. ها اوس به راشو انشاءالله د کلام اقسام خو تاسو ته ذکر شول که نه چې دوه قسمه دي، یو جمله اسمیه ده او بل جمله فعلیه ده. جمله اسمیه ته جمله اسمیه ویلې یا جمله فعلیه ته جمله فعلیه ویلې، دا هم تاسو ته ذکر شول انشاءالله. خو لږ به تاسو ته د مسند او مسند الیه باندې خبره وکړم چې مسند الیه چاته یایي او مسند چاته یایي. دا مسند چې دا حکم وي او مسند الیه چې د په چا باندې چې حکم ولګېږي هغه ته مسند الیه ویلی شي. ټیک شو که نه؟ یعنی بل الفاظو سره داسې زده کوئ مسند الیه چاته ویلی شي چې هغه طرف ته د حکم نسبت وشي، او مسند چاته یایي چې د هغه حکم بل چاته وشي، حکم نسبت د هغه په ذریعې سره وشي. لکه زید قائم، زید مسند الیه ده، نو د زید ته چې د نسبت وشو د چا د حکم هغه قیام ده، او د قائمون دا مسند ده، د په ذریعې سره دا حکم ولګېده په چا باندې؟ په زید مسند الیه باندې. ښه اوس به تاسو ته زه د ترکیب طریقه وښیم چې ترکیب به تاسو څنګه کوئ، د جمله اسمي ترکیب به څنګه کوئ او د جمله فعلیې ترکیب به څنګه کوئ. استغفر زیدون دا جمله فعلیه ده، نو تاسو به ټولو نه اول استغفر زیدون، دا اوس ته به سوچ وکړې چې دا استغفر زیدون مفرد ده که مرکب. که مفرد وي د هغه طریقه هم درته ښیم، او که مرکب وي د هغه طریقه به اوس تاسو زده کوئ. نو استغفر زیدون دا خو مرکب دی که نه؟ بیا به سوچ وکړې چې دا مرکب مفید دی که غیر مفید. مفید دی نو د هغه ترکیب داسې به کوئ. نو استغفر زیدون لفظ موضوع مستعمل به معنا مرکب مفید. ٹھیک شو؟ کس استغفر زیدون لفظ خو دی که نه؟ بیا لفظ خو چې دی متصل و چې یا به محمل وي یا به غیر محمل وي، نه یا به محمل وي یا به موضوع وي. نو استغفر زیدون خو موضوع دی، معنا لري. او بیا که تاسو یاد شي ما تاسو ته ویلي وو د موضوع څو نومونه دي: موضوع، مستعمل، به معنا. نو کسه ما تاسو هغه درې واړه نومونه ذکر کړل: استغفر زیدون لفظ موضوع مستعمل به معنا. بیا کوم یو دی؟ مرکب. مرکب کې بیا کوم یو دی؟ مرکب مفید. اوس تاسو مرکب مفید نومونه که ټول ذکر کوئ خو ډېره ښه خبره ده، داسې به یایو: لفظ موضوع مستعمل به معنا، مرکب مفید، مرکب اسنادی، مرکب کلامی، مرکب تام، جمله کلام، جمله فعلیه خبریه. دا اوس کسه صرف د یوې حصې کې مو دومره الفاظ الحمدلله ذکر کړل. اوس صرف استغفر ته راشوئ. استغفر لفظ موضوع مستعمل به معنا مفرد کلمه عامل مسند فعل. اوس کسه دا د مفرد ترکیب شو. مخکې مو د مرکب ترکیب وکړه، مرکب مفید ترکیب مو وکړه. اوس به انشاءالله د مفرد ترکیب چالم زده کوئ تاسې. نو استغفر خو مفرد ده که نه؟ لفظ موضوع مستعمل به معنا مفرد کلمه عامل مسند فعل. زیدون لفظ موضوع مستعمل به معنا مفرد کلمه معمول مسند الیه اسم فاعل. فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه. دا د جملې فعلیه ترکیب طریقه شوله. ٹھیک شو؟ اوس به د جملې اسمي ترکیب طریقه درته وښیم. الشمس طالعة. نو اول به تاسو ما طریقه وکړو. الشمس طالعة دا اوس مفرد دی که مرکب؟ دا مفرد نه دی، مرکب دی. مرکب کې کوم یو دی؟ مرکب مفید دی. نو راځئ ورته. الشمس طالعة لفظ موضوع مستعمل به معنا مرکب مفید، مرکب اسنادی، مرکب کلامی، مرکب تام، جمله کلام، جمله فعل اسمیه خبریه.
دا ټول نومونه ځکه درته ذکر کوم چې دا تاسې زده شي انشاءالله بیا ډېره فایده وي آینده کې. اوس به الشمس لفظ موضوع مستعمل به معنا مفرد کلمه اسم مسند الیه محکوم علیه مخبر عنه موضوع مبتدا. دا ټول نومونه ما تاسو ته ښیلي وو چې مبتدا دپاره څو نومونه ذکر کېږي دا ټول ما ذکر کړل. طالعة لفظ موضوع مستعمل بمعنى مفرد کلمه اسم مسند به محکوم به مخبر به محمول خبر. مبتدا سره د خپل خبر نه جمله اسمیه خبریه دا د جملې اسمی ترکیب طریقه شوه. چې څومره نومونه مو ویلي وو هغه مو کسه یو لفظ کې ذکر کوو. دا به تاسو ته اول کې لږ مشکل وي خو چې تاسو یو لس ترکیبونو کې دا نومونه په خپلو خولو باندې ذکر کوئ انشاءالله دا به تاسو ته ټول نومونه حفظ شي. د مبتدا څو نومونه دي دا به تاسو ته یاد شي، د خبر څو نومونه دي دا به تاسو ته یاد شي، د مفرد څو نومونه دي دا به تاسو ته یاد شي، د مرکب مفید څو نومونه دي دا به تاسو ته یاد شي، د مرکب غیر مفید څو نومونه دي دا به تاسو ته یاد شي. نو زه تاسو ته څو مثالونه در کوم په دغه کې به تاسو دا خپل ترکیب جاری کوئ. اجتنبت هند الصلاة حاضرة الماء بارد الله أكبر احمرت هند الصوم فرض أذهب بكر صدق عمرو املولح الماء زيد داع صام محمود صلى حامد سمع الله سميع محمد رسول. نو نن لپاره همدا درس بس دی. دغه الفاظو کې چې ما تاسو ته کوم ترکیب طریقه وښیله تاسو کې به تکړه طالب العلم هغه وي چې دی ما په شان ته دا ترکیب زده کړي نو ده ته به انشاءالله ډېره فایده وشي. د مبتدا به ورته 5-6 نومونه یاد وي، د خبر به ورته 5-6 نومونه یاد وي، د مرکب مفید همدا رقم ته د کلام دا ټول به درته ډېره فایده وشي. وما علینا الا البلاغ. بسم الله.